بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله یو سړی د خپلې بیبي سره د خپلې ښځې سره د روژې په حالت کې کوروالی وکړي نو په دې ښځه باندې کفاره شته دی او که نه. موږ مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره د روژې په حالت کې جما وکړي کوروالی وکړي نو دې سړي باندې کفاره لازمه ده. او هغه حدیث هم ذکر کړی چې یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی او ته ویې فرمایل ای د الله نبي زه هلاک شم تباه شم. د الله نبي ورته وفرمایل څه خبره ده څه دي تا لره؟ نو هغه ورته وفرمایل چې زه په خپله ښځه باندې واقع شم، یعنی د خپلې ښځې سره مې نزدېکت وکړو د روژې په حالت کې. نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته کفاره اخودله چې هغه دا شان وه غلام ازادول. که چېرته د دې وس نه نو بیا به 2 میاشتې پرلپسې روژې نیسي، او که چېرته د دې وس هم نه نو بیا به 80 مسکینانو ته طعام او خوراک ورکوي. نو دلته سوال اوس دا دی چې آیا په دې ښځه باندې هم کفاره لازمه ده او که نه یوازې په سړي باندې؟ نو محترم ورونو دلته 2 حالت دي. یا به دې ښځې ورسره په خپله خوښه باندې کوروالی کړی او یا به یې نه کړی. که چېرته په خپله خوښې ورسره کوروالی نه کړی نو بیا په دې ښځه باندې هیڅ هم نشته دی. او که چېرته په خپله خوښې ورسره کړی نو دې کې د علماو اختلاف دی. اول قول د امام شافعي رحمه الله دی، هغه فرمایي چې زنانه باندې مستقله کفاره نشته دی او هغه ځان د باندې دا 2 دلیلونه وایي. اول، نبی علیه السلام د ښځې لپاره مستقله کفاره نه ده ذکر کړي. که کفاره وي هغه به ذکر کړی وي، ځکه تأخیر د بیان د ضرورت د وخت نه جایز نه دی. دویم، دا یو مالی حق دی چې جما پورې تعلق لري او داسې حق یوازې په سړي لازم وي لکه مهر. دویم قول د جمهور علماو دی، هغوی فرمایي چې زنانه به هم کفاره ورکوي کله چې هغه هم ورسره په خپله خوښه باندې کوروالی کړی وي. د 3 وجو نه. اول، ځکه چې د زنانه هم د رمضان بې حرمتي وکړه، ځکه دې هم په قصد سره په کوروالي روژه ماته کړې ده لکه څرنګه چې سړي ماته کړې ده. دویم، نبی علیه السلام زنانه ته ځکه حکم د کفارې ونه کړو په دغه مخکني حدیث کې، ځکه دلته فتوا صرف سړي د خپل ځان باره کې غوښتلې وه. نو نبی علیه السلام ورته همدا مسله بیان کړه. دریم، یا ورته د دې وجې نه نبی علیه السلام د زنانه لپاره مستقله کفاره بیان نه کړه ځکه چې د دواړو یو حکم و، ځکه دواړو یو عمل کړی دی چې هغه په جما سره روژه ماتول دي. او دا دویم قول د جمهور علماو دا بهتره قول دی. نو خلاصه دا شوه چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره د روژې په حالت کې کوروالی وکړي نو په سړي هم کفاره لازم ده او په ښځه باندې په هغه صورت کې لازمه ده چې کله ورسره په خپله خوښه باندې کوروالی کلی وي. لکه څرنګه چې کفاره سړی ورکوي همدغه شان به ښځه هم ورکوي. والله اعلم.